به منظور فراهمسازی زمینه کار برای جوانان، آمریت تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت غزنی با کمک و همکاری کمیته نروژ برای افغانستان برای بیش از 900 جوان زمینه آموزش‌های حرفه‌ای و تعلیمی فراهم کرده است. مسئولان محلی این ولایت بیان داشتند که امارت اسلامی همیشه در تلاش فراهمسازی زمینه کار برای جوانان در این ولایت است. په دې صنفو کې تقریبا شپږ سوه لس کسان د حرفوي کورسو او تقریبا 300 کسان ځوانان د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو په کورسونو کې د اوس په زده کړو لګیا دي او دا پروګرام به ان شاء الله ادامه لري. اسلامي امارت تل هڅه او تلاش په دې باندې کوي ترڅو خپل هیوادوالو ته د کار فرصتونه پیدا کړي. په غزنی ولایت کې هر اداره کوشش کوي ترڅو د موږ ځوانان په کار باندې بوخت شي. په غزنی ولایت کې تخنیکی او مسلکي زده کړو امریت په دې تلاش کې دی هڅه کوي دغه کورسونه چې د هیوادوالو لپاره د هیوادوالو د بچیانو لپاره ایجاد شوي دي په آینده کې دوی غواړي چې دوی ته نور پراخي ورکړي. در همین حال جوانانی که زمینه آموزش‌های حرفه‌ای برایشان فراهم شده است خوشحالند. موږ له حکومت او له مسیح چې ډیر خوشاله یو چې موږ په کار باندې د خوښه ګرځیدا چې د کسول ګرځیدا چې رامنې کړو. موږ د مخکې کاروبار نه اوس دا کاروبار دغه د مسیح کې اخته یو د موټرسایکل سازي کوو. موږ غواړو په آینده کې غټ استادان سو نور خلکو بچیان را سره په کار کو. موږ ناروی کې مسیح ډیر خوشاله یو ځکه چې دا ځوانان له خوش کارو رامنې کړي دي او ځا مسیح کې لګیا کړي. این در حالی است که چند قبل 65 دانش آموز از یک دوره 5 ماهه ترمیم موبایل از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت و با همکاری یک مرکز آموزشی خصوصی سند فراغت به دست آوردند.